اے بے غیرت مسلمانانو، اے بے غیرت عربو، اے بے غیرت پاکستان، اے ایران دا او که ترکیه دا په یو اسلامي ملک کې غیرت نسته. دغه اقصا چې اوس ظلم پکې روان دی یهودانو موږ تاسو نه اخیستله او دا به شهیدي بس همدا دنیا ته مقابله ده، همدا خېټو ته مقابله ده، جهاد هم پرېښی ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مسلمانانو، اے بے غیرت مسلمانانو، اے بے غیرت عربو، اے بے غیرت پاکستان، اے دا نور افغانستان دا او که ایران دا او که ترکیه دا په یو اسلامي ملک کې غیرت نسته. موږ او تاسو چې کوم اقصا ده هغه موږ او تاسو له یهودانو نیولې ده. هغه اقصا چې عمر رضی الله د عیسایانو نه اخیستې وه، هغه اقصا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د عیسایانو نه اخیستې وه، دغه اقصا چې اوس ظلم پکې روان دی یهودانو موږ او تاسو نه اخیستې ده او دا به شهیدي، دا به شیکي، دا به شهیدي. او موږ او تاسو که عرب دی او که عجم دی بس همدا دنیا ته مقابله ده، همدا خېټو ته مقابله ده، جهاد هم پرېښی ده، د الله دین هم پرېښی ده. ځکه موږ او تاسو دلیو د الله لپاره راویښ سئ. ای عربو، ای افغانانو، ای پاکستانیانو، ای مسلمانانو، په خپل جومات باندې غیرت وکړئ. هغه جومات چې موږ او تاسو په اسلام کې دریم جومات ده، اول خانه کعبه ده، دوم مسجد نبوي ده او دریم مسجد اقصی ده. په دې اقصی باندې غیرت وکړئ د الله لپاره.